بندري صاحب د دې لومبۍ چې کله دا احساس را پیدا شو نو موږ چې کله پښتون کونسل رجسټر کوو نو موږ د مرګرو چې دا پښتون کونسل انټرنیشنل موږ رجسټر کوو نو دا هغه وخت نه زموږ یو سوچ وو دا زموږ یو برن شایل وو چې یاره ولې نه دا ډایسپورا یو غټ قوت دی یو غټ طاقت دی هغوی دومره ریسورسز لري چې د خپل قوم د خپل ستونزو دا مسله چې دا نړۍ ته هم راوړاندې کړي او په دې باندې په خپلو کې هغه خپل توانایانې چې دي هغه په یو ډایرکشن کې مونږه خرچ نه کړو بلکې هغه ملټي ډایرکشنل کو مونږه خپل ریسورسز چې دي هغه مونږ چینلایز کړو نو دا یو ضرورت او بل تاریخ مونږ ته دا ښایي چې په نړۍ کې ډېرو قومونو چې هغوی باندې بد وخت راغلی دی هغوی بې کوره شوي دي نو هغوی هغه نړیوال چې کوم میش خلک دی هغوی راجمع شوي دي ارګنایز کړي دي مونږ دا ګڼو چې دلته د پښتنو ماغزه ناست دي په مختلف فیلډز کې په مختلفو هنرونو کې په مختلفو سازمانونو کې هغوی ناست دي نو ولې نه چې هغه خلک مونږ ټچ کړو دا یو ابتدایي دغه و زمونږه په دې مونږ برین سټارمنګ کوو څومره په اروپا کې په فار ایسټ کې په میډل ایسټ کې په وطن کې پښتانه چې کم ځای په خپله جغرافیه پراته دي مونږ د ټول پښتون قام خبره کوو په دې کې مونږ هغه جغرافیایي دغه نه کوو تقسیم نه کوو چې دا لر دی که دا بر دی دغسې غواړو چې په اروپا کې دي که په نورو هیوادونو کې دي چې هغه خلکو سره مونږ دغه شو نو دا مونږ یو تنظیم داسې لا جوړ نه دی دا په هغه جوړېدو پراسس دی دا هغه لومبني سیشن دی چې په دې به بحث کېږي کېدی شي په 4-5 میاشتې پس مونږ یو بل کانګرس راوغواړو په یورپ کې کېدی شي په نارت امریکا کې کېدی شي او په هغې کې مونږ ګڼ دغه چې دي د ډایسپورا که هغه تنظیمونه دي که هغه ټولنې دي که هغه پروفیشنل دي چې هغه خلک مونږ راجمع کړو او د خپل قام په دې خبره باندې ځان پوه کړو او په هغې مت کې زموږ کوم مسؤلیتونه دي یا کوم رول یا دغه مونږ لوبولی شو چې هغه تر کومه حده پورې مونږ تللی شو